او دا هغه زمانه کې اعتقادي منافق اوس عملی شته خو لیکن اعتقادي نشته. او جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک د منافق علامات ذکر کړي دي. اوس وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای د منافق درې علامې دي. آیت المنافق ثلاث. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای چې درې علامې دي د منافق، دا چې چا کې موجود شوي دا منافق ده، او کو چا کې د دین یو خصلت موجود شو نو د منافقان یو خصلت وکې موجود ده. اول اذا حدث کذب. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای کله چې خبره کوي دا به دروغ وي. اوس داسې خلک شته که نه؟ ولې نشته؟ او اذا وعده اخلف. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای چې کم انسان سره واده وشي او دا د وعدې مخالفت کوي دا هم د منافق علامه ده. واذا اؤتمن خان. او کله چې ورسره امانت کیږي او دا بې خیانت کوي دا هم د منافق علامه ده.